میش پخپلا خوبه میش پخپلا خوبه د سیاسی خلک طرفه سیاسی امن پاتون د طرفه چې توس بنده کله می ژغ کړی دی نو توس حاضر شوی یې د توسې د غونډې سیاسي طرفه توسې شکریه ادا کوي ملګری کسونه خبرې وکړې تفصیلی خبرې وکړې خو میش سب کا قبایل چې کی وي هغه ته چې کله مسله جوړه شوه بیا دوی مرکه وکړه د ټیپک په زور باندې مسله حل کوله دا اوس د 2018 پره د میش دغه یو تسلسل دغه شی راونیو خطا کې دلته ریاستي ادارې کمزورې شوې چې میش علاقه ته ازبک روغلل بیا د دغه خلک ویستل خو په 2018 نه چې فاټا سم شوه د پاکستان د آئین اسامي جوړ شوي نو په هغه کې موږ ویلي دي چې د مو د مون او د ځون او د خلک تحفظ ریاست دی نو بار بار موږ ریاست د دغه نه ایدوي چې هلته د ریاست هغه کردار نشته که اوس ورته ووایي چې په پولیو کې ایریا پوته شوه بلوکیز د ډي خانه پولیس ورغوړي او د جي ایچ کیو نه آرمي ورغوړي هغه پولیو دی کو او بیا که زه د امن خبره کوم نو نن دوی لیکلي وي چې دا خلک انټي اف سټیټ دی روشه د افغانستان جنډه وکړه روشه د خلق وکړه چې دا محب الوطن پاکستانی دي ای چمشي صاحب ای مچر صاحب ای کارمیل صاحب ای ډي سي صاحب چې د تو میر ای تو ورور ای تو بچی هغه په پارک کې ګرځي او په مو پسې الماشومه تنبه بند کوي چې ونه زه خاطراتو داسې یې پلور سره نه مانو د نیکه سره دې نه مانو وینې چې د مو د تو د ډیمیسایل فرق دی آیا ته په دا نه خفه کېږې چې د مو ام پي ار وغی د مرته په حصه یې چې دا د یو د سټیټ ذمهور کس نه دی او دلته چې خبره شي بیا دا وایي چې نه دا د مو پالیسي دو د تو په پالیسي پوهي عجب ګل صاحب په غوړ پاکستان کې نان کسټم پیټ ګاډي ګرځي خو چې تو زلاتر تھی بیا نه نسی بیا نسی آیا ته تو بادر وولس میاشته باندې ویزتونه ګیله نه وکړه خو ته خو مو په عزته کوې اخوا کوې مې وزیرستان بدناموې د تو پالیسي زه پېژنم تو د امریکې په خوله وې یا د چاینا په خوله وې زه مزید د جنګ طاقت نه لرم که چیرې په غونډه کې ورته قومونه جمع کېږي ته خو ګورې چرګې کمرې ته لګولې دي اچھا کنی تو تا ډیلی ریپورټر تھی نه سره ورته به واسایې او کله ورچې میش خبر نه وي د جوزې غرغرای وي نو دا ته یې د ډیمیسایل فرق که دا بنده مو قدر کوې په دا نه وژنه چې زه د ملک قدر یم په دا مه وژنه چې ته د پاکستان آئین نه منې او زه د پاکستان آئین غواړم په دا مې مړ کړه په دا مې ګیله نشته د مو د غونډاک مسئلې دي د مو قومي شخړې دي
چې موږ ولنډوي دی په لار چګوي نو زه دا واضح پیغام ورکوم تاج ورور وایي چې خلک ستړی دی وایي چې ما ته د ولچکو د زندان خبرې مه کوه ما ته د ولچکو د زندان خبرې مه کوه زه د انقلاب په ګړنګونو کې لوی شوی یم زه خو یا پاچای وچوی چې سړی لون کړل زه خو یا په دوام کې وچوی چې سړی بمباري وکړه په کاشا پنجا موږ نه ستړیږي د مشرونو سره مشوره کې خلک صحیح سره وایي چې ګږه یا نه دا کلنۍ ته ورځي ستړي خو نه یم کور به وځي دا کلنۍ ته ځي موږ په خپله خوره موږ په خپله خوره مننه شکریه